یاره زما خو دې دکان کې غالبا د 9 کاله شاوخوا کېږي. نو بس دا سار نه شو، بس 15 کسانو شو، بس دا خپل کار کې بوخي نوره اوسګارېدل دې نه نشته. او شکر الحمدلله خلک خوښ دي په دې چې دا خو داسې خوراک ده چې بې ضرره ده. زیاتره مریضانو ته هم ګټه لري. مثاله څوک د وینې غوړ لري، شکر لري، صاحب مهربانه غټوالی واورېده نو اکثره وخت د سړي اشتها بیخي داسې ګډوډي. انشاءالله چې دا سړي خولې خوند هم برابروي. نو ډېر خلک زړه ښه کوي چې دا داسې شی ده چې بې غوړه تازه جوړېږي. سار یې جوړو او بس انشاءالله جمعه روز مره کار یې زمونږ که نه. دا دې هلک ته ورکړه، ښه دا ورکړه ورته. زه د ډېر وخت نه دا خورم. دا یو خپل خوند لري، یو خپله ذایقه لري، او بل د وینې غوړ د یو سړي ډېري دا وخوري د وینې غوړ ورسره کنټرولېږي. بل یو ډېر ذایقه دار شی دی. بل په مارکیټ کې چې دی لکه ارزان هم دی که نه، لکه نور هوټلو موټلو کې غوړ خوري، دغه خوري، دې کې غوړ نشته دی، مسالې نه لري. دا چې دی پاک شی دی، صحیح شی دی. دې د خاطر خلک ډېر راځي خوري. موږ خپل هم ډېر وخت کېږي چې راځو خورو او ښه شی دی ماشاءالله، ښه جوړوي.